د خوست ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د تروریزم سره د مبارزې منصوبینو له لوري د 3 هفتو په جریان کې چې په یو لړ ځانګړي کشفي او تصفیوي عملیات ترسره کړي 10 میله بیلابیلې وسلې 22 پایره د راکټ مرمۍ سلګونه پایره د کلاشینکوف او پیکا مرمۍ 14 ځمکني ماینونه یو اراده موټرسایکل او نور ګڼ شمېر نظامي تجهیزات د خوست ولایت د مرکز په شمول په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي. د مرکز او د ولسوالۍ په شمول باندې موږ یو لړ عملیات وکړل چې د عملیاتو په نتیجه کې 10 میله اسلحه سپکه او درنه لاسته راوړه. د دغو عملیاتو په تور باندې 10 نفره نیول سوي دي چې وروسته د دوسیې د بشپړېدلو نه موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته تسلیم کړي دي او له هیوادوالو نه غواړو چې هر چا سره د بیت المال اسلحې په خپله خوښه او په خپله خوښه دي دولت ته تسلیم کړي. ترڅنګ د خوست امنیه قومندان په دې برخه کې له ولسونو وغوښتل چې هغه اسلحې چې غیر قانوني په خپلو کورونو کې ساتلي اسلامي امارت ته وسپاري. دا چې د خوست ولایت کې هر وخت موږ کوشش کړې ده او خپل ولس مو په دې خبره خبر کړی ده چې دلته ناقانونه اسلحه بند او باید څوک ونه ګرځوي. تکرارا بیا د خپل قدرمن ولسنه صمیمانه احترامانه هیله کوو چې هر هغه څوک چې په کور کې د دولت اسلحه ولري په خپله خوښه باید دولت ته بیت المال ته تسلیم کړي. همداشان د خوست امنیه قومندان او د تروریزم سره د مبارزې منصوبینو ولس ته د امنیت ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړي چې د خوست ولایت ډاډمنه فضا ناامنه کړي.